خو د ده د مرګ قصه ډېره ناشنا ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابن شماسه المهري وی عمرو بن العاص باندې چې کله زنکدن و نو یې موږ پسې ورغلو وهو في سیاقة الموت. دغه ټیم کې بس نږدې و د هغه د ساه وته، فبکا طویلا، ډېر زیات یې وژړل او بیا یې دا مخ دې دیوال ته واړاوه. بیا زوی ورسره ناست و، عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما، دا هم صحابي دی. ورته وی یا ابتا، ای پلاره، اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا، اما بشرک بکذا، پیغمبر خو ګوره تا له دا زیری درکړی او دا درکړی او دا درکړی. وی مخې راواړو دې زوی ته یې وی چې درې قسمه حالات په ما راغلي دي. انی کنت علی اطباق ثلاث، زوی په ما باندې درې حالات راغلي دي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. یو هغه وخو چې د پیغمبر سره چا دومره دشمني نه کوله څومره چې ما کوله، او ګرځېدمه چې څنګه به یې مړ کومه. فلو مت على تلك الحال، نو جاړم په دې چې ښه ده چې په هغه وخت کې نه یم مړ شوی، که په هغه وخت کې مړ شوی وم یو ډایرکټ به جهنم ته تلمه. فلما جعل الله الاسلام في قلبي، وی چې کله الله زما دې زړه ته اسلام ورواچو، زه رالم په پیغمبر پسې، دا دی په زنکدن کې لګیا دی. وی پیغمبر ما ته وی چې ابسط یمینک، عمره دا ښی لاس را مخکې کړي چې بیعت وکړو، او هغه راپسې د خپل ښی لاس را مخکې کړو. وی ما ورته وی چې نه، ما خپل لاس راښکود. وی ما ته وی چې ما لکه یا عمرو، عمرو ته خو لاس راښکودو. وی ما ورته وی چې اردت ان اشترط، یو شرط لګومه، زه به بیعت کوم خو په یو شرط. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ما ته وی چې عمرو تشترط بماذا، ته څه شرط لګي؟ وی ما ورته وی چې ان یغفر لي، الله به ما بخي، که الله به بخي او زما ګناهونه بخي زاړه، نو زه اوس بیعت کوم. وی ما ته وی چې عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، عمرو ته دا پته نشي چې اسلام قبلول خو زاړه ټول ګناهونه ختموي. نو ما د هغه سره بیعت وکړو. وی وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه. نو د هغه ورځې نه د پیغمبر سره چې ما څومره محبت کوو، دومره ما د چا سره نه دی کړی. د پیغمبر نه زیات قدرمن ما ته څوک نه ښکارېد. او په هغه ټیم کې هم دا خبره وکړه، وی د هغه په دیدن باندې موړ شوی نه یم. دغه دویم حالو، ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه، که په دغه ورځو کې مړ وی جنت ته به تللی، خو په هغه ورځو کې مړ نه شو. ثم بیا د هغې نه بعد موږ باندې دا حالات رالو، وختونه رالو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ. ما ادري ما حالي فيها، اوس راته پته نشي چې څه انجام وي، داسې اوچت خلک وو. فاذا انا مت، نو زویه که زه مړ شومه، فلا تصحبني نائحة ولا نار، یو خو به ما پسې واویله او چغې ویرونه دا به نه کوئ، او نه به رسم و رواج ورونه لګول، دا به هم نه کوئ. او چې کله مې زه خښ کړم، فشنوا علی التراب شنه، دا خاوره به رابه د خاور واچوي. نو په دې ځمکه کې، په دې خاوره کې غټ خلک پراته دي، د ایمان غرونه په دې خاورو کې پراته دي، تقوادار، نیکان، امامان، علما، تر دې چې پیغمبران ګوره په خاورو کې پراته دي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ کړی شو، واقعه به راشي انشاءالله. نو انس بن مالک رضی الله عنه وی چې ما ته زه چې رالم، وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور جړل فاطمې، وی ما ته وی چې یعنې ستاسو څنګه زړه څنګه منله دا خبره، او څنګه به دا کار وکړو چې خاوره م راواغسته او د الله به پیغمبر م واړوله. نو ډېر ګران کار دی، خو کله سړی په داسې موقف کې شي چې هلته به کې هغه څه چې سره ته الله وایي. په ډېرو قدرمنو خلکو به خپل لاس خاورې اړوي او په خپل لاس بیا خښوي.
وكان امر الله قدرا مقدورا فعال لما يريد. الله چې سوی کوي دغه پیغمبر به په خاورو کې ږدي، صحابه کرام به مې ږدي، مور پلار به مې ږدي، اوچت اوچت خلک به خاورو ته کوزي. نږدې خاوره به راباندې راواچوي، خو دا یو کار به وکړي، دا زما نصیحت دی او وصیت دی. نو د هغوی نصیحتونه وصیتونه د مال هغه نه ودیسي، بعض د ظلم هغه نصیحتونه وصیتونه وکړي، جنکو له مال ورنه کړي او پلاني له ورنه کړي او پټې او جیداد دا پیسې شو. نو یې داسې کار به وکړي که زه م ښخ کړم او خاوره م راباندې راواچوله، اقیمو حول قبري، زما د قبر نه به زر نه ځئ. قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، دومره ټیم به ودرېږي لکه یو سړی چې اوښ حلال کړي او سرمنتي وباسي او بیا غوښه تقسیموي، تاسو به ولاړ یې. ولې؟ وی انظر ماذا اراجع به رسل ربي، چې څو پورې ما د ملکیانو جواب نه کړی تاسو به نه ځئ، چې څو پورې ما منکر او نکیر له جواب نه ورکړی تاسو به تادي نه کوئ او قبر ته به ودرېږي، زما دپاره به دعاګانې غواړي او الله ته به سپارښتنه وکړي. نو انظر ماذا اراجع به رسول ربي، چې بیا زه څه جواب ورکوم ملکینو ته، منکر او نکیر ته. په دغه ټیم کې یو ناشنا خبره دا وشوه، امام ابن سعد رحمه الله د روایت راوړی، عمرو بن العاص کله بزنکدن علاوه عام اوقاتو کې نو دا خبره به یې کوله چې یاره زه حیران یم چې یو سړي باندې زنکدن راشي او عقل یې کار کوي او دی موږ ته هغه نشي ویلی چې دا مرګ څنګه شی دی، لیکن عقل دې کار کوي خو بیان یې کړه. زوی په دغه ټیم کې دا خبره رایاده کړه، ورته ویې پلاره قربان تا نه موږ به درته ودرېږو، دواګانې به کوو، ستا قبر نه به زر واپس نه راځو. خو داسې ورته ویې پلاره وایي تا به وایي چې یو سړي عقل کار کوي دی د مرګ حالات نه بیانوي، نن ته بیان کړه دا مرګ څنګه په سړي راشي، دا زنکدن څنګه وي. وی دیوال ته مخ کړه وه مخ یې راواړه، ورته ویې یا بني ای زویه الموت اجل من ان یوصف، د زنکدن دا سخت بیانولو والا نه ده، داسې طاقت په انسان کې دی چې دا پوره بیان کړي، زه پوره نشم بیانولی. خو دومره به راته ووایم داسې ښکاري لکه چا چې غر راوړی زما په مرۍ یخودي او زما په دې سینه کې چې چا ګنې منډلي دننه وراکاږي او د هغې سره دا رګونه راوځي او داسې ښکاري لکه زما دا ساه چې په ستن کې دننه تېرېږي، ما داسې تکلیف دی. بیا اسمان ته وکتو، دی ووی اللهم انک امرتنا فاطعنا، یا الله تا موږ ته ویلي دي چې دا کار وکړه او موږ نه دی کړی، ونهیتنا او تا موږ منع کړي وو چې دا کار مه کوئ او موږ کړی دی. فلا بریء فاعتذر، یا الله زه بری نه یم چې تا ته عذر بیان کړم، عذر را سره نشته. ولا عزیز فانتصر، او نه په تا باندې زورور یم، یعنې نه په تا زورور یم چې ځان بچ کړم، خو یو کمزوری انسان تا ته پروت دی. ولکن لا اله الا انت، خو د عبادت حقدار نشته مګر یو ته، لا اله الا انت، لا اله الا انت. او د مرګ پورې دقه وي تر دې چې ساعتي ووته او دا د وړکي اختر شپه وه، روجې دا میاشت تېره شوه، 43 کالو د هجرت روجې دا میاشتې تېره شوه، بس سبا له اختر و پر دې شپه یې پته باندې زنکدن راغی او وفات شو، دنیا نه لاړ. عمرو بن العاص رضی الله عنه او زوی بی بی سهار له جنازه وکړه، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، او د اختر په ورځ باندې ښخ کړی شو. الله سبحانه وتعالی ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله دې د مرګ په وخت کې موږ ته کریمه نصیب کړي او الله دې زموږ نه په هغه وخت کې ساه واخلي چې کله الله زموږ نه راځي
او الله دې موږ په دې ګناهونو په دې کوتاهیانو دې الله موږ نه رانیسي والله سبحانه وتعالی دې زموږ اخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي په دې باندې به اکتفا وکړو او قصه پاتې شوه د خالد بن الولید او د عثمان بن طلحه رضی الله عنهما انشاءالله پر روان درس کې به د هغه دواړو خبره کوو چې دوی څنګه اسلام قبول کړی دی او څنګه متاثره شوي د اسلام نه چې رالو مدینې ته او بیا د هغې نه بعد څه شوي دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانوو الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو حشر د قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې زموږ کشران مشران وبخي او خصوصا الله دې زموږ په مور پلار باندې رحم وکړي کوم چې مړه دي رب العالمین دې د هغوی قبرونه رڼا کړي او الله دې د هغوی آخرت ښایسته کړي او کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.